افغانستان د خپلواکۍ یو سلو څلورمه کلیزه طالبان ګاونډیو سره په سوله کې ژوند کول غواړو. د طالبان حکومت د شنبې ورځ د اګست 19 زمري 28مه د برتانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو څلورمه کلیزه په مناسبت عمومي رخصت اعلان کړی دی او کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې دا ورځ ونمانځل. افغانستان د پخواني بادشاه امان الله خان په مشرۍ د 1993 لمریز کال کې له برتانوي ځواکونو سره له جګړو وروسته خپله خپلواکي اعلان کړه. د همدې نیټې وروسته افغانان هر کال د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دا ورځ لمانځي. د طالبان حکومت د دفاع وزارت د دې ورځې د لمانځلو په مناسبت په دغه وزارت کې یوه غونډه جوړه کړې وه چې طالبان د حکومت د ریاست الوزرا مرستیالانو مولوي عبدالکبیر ملا عبدالغني برادر مولوي عبدالسلام حنیفي او د طالبان د دفاع کورنۍ چارو او بهرنۍ چارو د وزارتونو سرپرستانو مولوي یعقوب مجاهد سراج الدین حقانی او مولوي امیر خان متقي په ګډون په زیات شمېر د طالبان د حکومت چارواکو کې ګډون کړی و. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وویل غواړي ټولو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي او د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سرحدونه پرانیستي دي. هغه وویل د ایران سره د هلمند د اوبو مسله یې په ډېر ښه ډول حل کړې ده. دې غونډې ته مولوي عبدالسلام حنیفي وویل چې افغانانو د انګریزانو څخه د افغانستان خپلواکي د دیني عالمانو په مشرۍ ترلاسه کړې ده. هغه د امان الله خان نوم وانخیسته. ښاغلي حنیفي یو ځل بیا وویل چې حکومت یې نه غواړي د هېڅ کوم هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. هغه له نورو هیوادونو هم د ورته چلند غوښتنه وکړه. دې غونډې ته ملا یعقوب مجاهد وویل چې دا ورځ په داسې حال کې نمانځي چې افغانستان په بشپړ ډول خپلواک دی. هغه وویل چې دا یې عزم دی چې ازادي به ساتي او هڅه به کوي چې افغانان بیا د جنګ جګړو او ناخوالو سره مخ نه شي. سراج الدین حقانی د نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت سره د تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت په یوې اعلامیه کې ویلي له انګریز استعمار څخه د خپلواکۍ اخیستلو ورځ په داسې حال کې نمانځو چې له دې ورځې 28 اسد 4 ورځې وړاندې مو د امریکایي استعمار د شکست ورځ ونمانځله. د 2021 کال د اګست په 15 افغانستان کې طالبان بیا واک ترلاسه کولو وروسته دا درېیم ځل دی چې د زمري 28 طالبان تر واکمنۍ لاندې نمانځل کیږي. په دغو دریو کلونو کې د افغانستان په دننه کې د زمري د 28مې ورځې نمانځل د تیرو کلونو په پرتله کمرنګه شوي ده.